دیارلس ازلاوي دي د دیارلس ازلاو 10 لک آبادي زموږ کارت شوی موږ خو د هر وخت دغه بغاریو په 1998 کې موږ بایکاټ په دغه وجه وکړي چې ورور ما زما سرشمیرنه پوره نه کیږي د بلوڅ ازلا 40 زلی دي پر هغه 10 لک لګېدلې زموږ دیارلس زلی دي پر موږ 10 لک لګېدل پنځن پښتون بیلټ 15 لک 15 زره دي تاته به دی وړه د 15 لک 15 زره درکې برابر د غوین درکې غوړي به د غوین درکې اوس دی تاته د شپېتو لک درکې د 15 لک چې تا کاټ کړه د دې آبادي خوراکي مواد د دې تعلیم د دې بجټ د دې سکیما د دې نوکری به بیا د کوم خورازي ضلع سنسس ډپارټمنټ الیکشن کمیشن ډي سي بیا کمشنر بیا صوبایي الیکشن کمیشن بیا صوبایي سنسس ډپارټمنټ دی ګوردو د دسخط کړ نوټیفیکیشن یې وکړي بیا په څا والا باندې زما مردم شماري کاټیږي ولې کاټیږي خبره ده د زموږ په دې صوبه کې د بلوچ پښتون ګډه صوبه ده په دې کې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایي د دې ځای د سویس بیا د ژوب پر داګر پښتون آباد اوس موږ پر دې آبادي باندې د چمن ضلع 1,50,000 آبادي کاټ کړي د پښین ضلع 4,50,000 آبادي کاټ کړي 4,50,000 آبادي ځان ته یو صوبایي اسمبلی سیټ و نو 10 لک آبادي د پښتون بیلټ ته کاټ کړي ده دا 12 صوبایي اسمبلی سټان کیږي او 10 لک آبادي 4 قومي اسمبلی سټان کیږي ولې زموږ سره د اختلافي کیږي موږ خو د هر وخت دغه بغاریو په 1998 کې موږ بایکاټ په دغه وجه وکړي چې ورور ما زما سرشمیرنه پوره نه کیږي بیا دې پلا تاول ډیجیټل مردم شماري د درغلي باندې کیږي پلانه باندې کیږي مردم شماري وکړه ضلع سنسس ډپارټمنټ الیکشن کمیشن ډي سي بیا کمشنر بیا صوبایي الیکشن کمیشن بیا صوبایي سنسس ډپارټمنټ دی ګوردو د دسخط کړ نوټیفیکیشن یې وکړي بیا په څا والا باندې زما مردم شماري کاټیږي ولې کاټیږي ولې د پنجاب نه کاټیږي ولې د سند نه کاټیږي د سټان د بچاو د پاره د زما د وطن د بچانو پر غاړه چاړه کښېښول دیارلس ازلاوي دي د دیارلس ازلاو 10 لک آبادي زموږ کاټ شوی زموږ تاوان دا دی چې زموږ صاحب صوبایي اسمبلی پر دې راځي زموږ د میډیکل سټام پر دې راځي زموږ نوکري پر دې راځي زموږ بجټ پر دې راځي زموږ ترقیاتي کارونه پر دې راځي زموږ روډونه او سړکان پر دې راځي زموږ ټول دارو مدار د دې شانو سره تړلي زموږ خوراکي مواد د دې سره تړلي دي ستا د صوبې پر حواله باندې چې د مخې و تاته د پښتون بیلټ 15 لک 15 زره دي تاته به دی وړه د 15 لک 15 زره درکې برابر د غوین درکې غوړي به د غوین درکې اوس دی تاته د شپېتو لک درکې د 15 لک چې تا کاټ کړه د دې آبادي خوراکي مواد د دې تعلیم د دې بجټ د دې سکیما د دې نوکری به بیا د کوم خورازي د وخت د شپېتو لک درکې 10 لک درکاټ دا د لکه ته چې خپل کور 10 تنه کوله ته خرچه د شلو تنو کوي نو دا لاستانه بیا چش کی د خپل وجه ته وجنه هر کار دغه شي سره ستاد ټوټل ضرورت زندگی د شان سره تړلی آیا بلوچ ازلا هغه کوم کټ لګیدلې دي خو بلوچ ازلا د بلوچ ازلا 3 زلی دي پر هغه 10 لک لګیدلې زموږ دیار زلی دي پر موږ 10 لک لګیدل کوم مجموعي تور واخه خو زموږ د ګرد صوبې وش په آتش په تلک آبادی کارت سوي زموږ د ګرد صوبې سره زیاتوب سوي بیا په صوبه کې زموږ د پښتانه سره چې زیاتوب سوي زموږ د پښتانه پر زیاتوب باندې